والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زمو استاذ مسله شروع په بار د توحید کی خطوره الاشیاء بازدادها قانون دار شی په ضد باندې پیژندلېږي. د توحید معنی لغوي معنی اصطلاحي دی غي فائدې د شرک معنی لغوي معنی اصطلاحي دی غي نقصان نه مټو ذکر کړ. نن خبره کوو په کفر کې. کفر په لغت کې ویل ستر او تغطیه فردیلا اصطلاح کې د اسلام ضد دی او دو اقسام د کفر اهل علم ذکر کړی دی. یو ویل شي کفر اکبر بل ویل شي اصغر. غټ کفر وړي کې د غټ کفر کې څو مسائل اول دي تعریف دي ته ویل کېږي عدم الايمان بالله ورسوله. په الله باندې ایمان نه لرل پر رسولانو باندې برابر خبر ده کده هغه سره تکذیب وي او کني وي. الله نه منم رسولان نه منم حکم یې سره مرتبات چې بدی باندې سره د ملت او د اسلام نه وشي او د شکو پر پنځه کې شمال اول کفر او تکذیب. دلیل پر سورہ عنکبوت آتش په نمبر ہے ومن اظلم څوک به غړ ظالم ممن دا غچانا چې تړي په الله باندې دروغ یا تکذیب کوي د حق چې کله دل راغی الیس فی جهنم مثل للکافرین. دې غیر مسلمان لپاره ځین نشته لري ولی نشته ضرور شته. دې ورګي کفر او تکذیب. دویم کفر الاباء والاستكبار مع التصديق. د سورې بقره سلور د شمبرایت کې فرمایي و اسقلنا چې کله موږ ملائکه لوي ویل سجده وکي ادم له ټول سجده وکړه مگر ابلیس ونکړه ابا انکار وکړو تکبر وکړو شو د غیر مسلم. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې ټول ملائک مراد دي. بیا ملائک ورته کې انسانان غوړه دي ځکه انسانان الله په لاس پیدا کړی. ملائک په کلمه رکون انسانان له نفس ور کړی اغویل نشته. انسانان الله پیدا کړی د الله صورته الله سورۃ الرحمن چې کوم روایت راغله ته جری چې بيګر کړه البانی سے په کلام کړي. سجده په نیت د عبادت واځ الله را جایز او په نیت د اکرام باندې په خوا دینونو کې وخت چې کله خطیب شربینی او ابن کثیر وی اسلام را غیر څخه منسوخ کړ. انحنام ناروا ده سرکته کول لاسونه مچ کول جایز د بدری شرطونو باندې چې عادت مستمره بني انحناب وبکینی او مصافحه بن پات کی سر مچ کول جایز. عائشه پیغمبر مچ کې تندې جایز. رسول الله د عثمان بن مظعون مچ کې ابوبکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مچ کې رسول الله د جعفر مچ کې تتش بل ځای د بدن بل ځای خلول شي لکه وصیت د پیغمبر خپل خلول ناروا دي خو باغی کو ام ابا په نامه سره نه دا هغه مجهوله ده او بل بکین حلاکت کیږي. دریم کفر شک د شاغل ویل کې کفر زوال. دلیل په رسول کهف هغه 15 در شمبرایت د شاغت وکسان دي اغفرت بالذي خلقك چلته ورته ویل دي انت کفر تکذیب کفر شک. څلورم کفر اعراض دی. دلیل په دې باندې سورہ احقاف هغه دریم نمبر آیت دی والذین کفروا اغفل چې کافران دي عما د اغه څخه شدول په یره ورکړي شوی اعراض کې تولی اعراض کې فرق دی یو ظاهر یو باطن یو په زړه بل په ژبه یو په قول بل په فعل. پنځم قسم کفر النفاق دی. دلیل په سورہ منافقون د الله نمبر آیت دی ذالک بانهم امنوا د ایمان راوړي به کفر وکي مهر ولګول شو په زونه دوی باندې فهم لا يفقهون نفويږي. فقه معرفت الحكم مع دلیله. اخلاص دعا او د فقهاو کتابونه کتل لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم شاولی الله. دا پنځه اقسام خو کفر او کفر اکبر چاول کفر النفاق دی بل کفر الاعراض دی بل کفر الشک دی بل کفر الاستكبار دی بل کفر التکذیب. دویم کفر اصغر په دې کې څو مسائل ځان سره یاد سات. اول تعریف ارغه ګناه چې کتاب او سنت کې غیر کفر ویل شوی دی لیکن حد کفر اکبر لره رسیدلی نه ده. حکم یې دا حرام دی کبیره ګناه ده کبیره ګناهونه لیکن انسان پر اسلام دین نه وځي نه. کبیره ګناهونه څومره دي چاوي ولستی چاوي یو نیم سلی چاوي اوی دي چاوي سلو نیم سلی چاوي وسو حج بږي کبیره لعنت چې بږي کبیره د عالم ګناه کبیره بجره چې وشي کبیره د مخلوق حق شو طرف شي کبیره. مثال نه لکه کفر النعمه سورہ نحل سورہ 12 کې فرمایي دي انکار کو دي کلی بانعم الله تعالی په انعاماتنا شکر. دویم د مسلمان سړي وجل شباب المسلم مسلمان لکه انزل کول دا فسوق دی لیکن قتال دا کفر دی سره په چې حلال ولګني مرتبه د کفر لرشي تو اند بل چا بنسب باندې او څلور لکه باز انسانانو کې دا عادت پلانې هغه داسې د پلانې هغه داسې د پلانې هغه داسې دا کلمې چې کله مسلمان سره د مسلمان بارک استعمالي سره په کافر کېږي په کفر اصغر. څلورم نیاحه په دې وړي باندې جړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اسنتان دوه خوینې دي په دې خلکو کې هما بهم کفر چې دا په دې دوه پر کفر دی الطعن فی النسب په نسب کې ټک او نیاحت علی المیت په دې مړي باندې شړه. دې څه وکي بوسه
مصدر د حاکم کرای چې کوم زنانه جاړي او هغه د قشن به قلاریږي نه ګریونه او غیرش لري الله عز وجل او ورځ قیامت ته جهنم شپې جوړ کینو الغرس د کفر دوه اقسام ذکر کړل کفر اکبر او کفر اصغر د کفر اکبر 15 اقسام چې کفر النفاق یو دی کفر الاعراض دوه دی کفر الطعن ځوان درې دی کفر الاباد څلور دی کفر التکذیب 15 دی د کفر اصغر مثال موږ ذکر کړل ناشکری کول د مسلمان سره مقابله کول په نسب باندې اعتراضونه کول په دې مړو باندې شړا وبالله التوفیق الله دې موږ هر قسم کفر نه وساتي